زه په داسې ځوان څوک وم چې د بیت المقدس آواز نه اوري. زه په داسې ځوان څوک وم چې د فلسطین د خویندو میندو چغې نه اوري. دا ځوانان چې نن د فلسطین د خویندو میندو چغې نه اوري، دا د بېغمۍ په خوب باندې وده دي، دا د غلامۍ په خوب باندې وده دي. دی د فیسبوک په نشه کې ډوب پراته دي. نن زما د فلسطینۍ خور په سر باندې بیا لوپټه نشته دی. نن هغې نه بیا اسرائیل لوپټه کش کوي. نن په دې مبارکه میاشت کې، په دې قدرمنده میاشت کې چې تمام خلک د الله عبادت کوي، زما مسلمانان هلته تړلي پراته دي. زما مسلمانان هلته خپل عبادت نشي کولی، هلته الله نشي کولی. ځوان ستا ضمیر به کله راپاڅېږي؟ مسلمان ستا ضمیر به کله راپاڅېږي؟ ته به کله په دې خبره باندې پوهېږي والله د بیت المقدس د خویندو لوپټې دي، د اسرائیلو په لاس کې پاتې شوې، د هغې د سر ویښتان د اسرائیلو لاس کې پاتې شو، د هغې ګریوان د اسرائیلو لاس کې پاتې شو. او د اغیارو نه متاثره ځوانه او د یهودیانو نه متاثره ځوانه کله به راپاڅېږو بیت المقدس به ګټو. هغه بیت المقدس نن هم چیغې وایي وا سلطان صلاح الدین ایوبي چېرته یي؟ وا سلطان صلاح الدین ایوبي چېرته یي؟ وا محمود غزنوي چېرته یي؟ من کې یو سلطان صلاح الدین ایوبي نشته، من کې یو محمود غزنوي نشته، من کې یو طارق ابن زیاد نشته، من کې یو محمد ابن قاسم نشته، من کې یو عمر ابن خطاب نشته، من کې یو خالد ابن ولید نشته، من کې یو عبیده ابن جراح نشته چې د هغه فلسطین د خویندو میندو تپوس وکړي، د هغې په سر لوپټې واچوي، د هغې آواز واوري، هغې ته لبیک وایي. ځوانه زه به سبا الله له څه جواب ورکوم چې یو فلسطیني خور قیامت کې راشي او د الله دربار کې ما د ګریوان نه ونیسي او ما ته وایي چې تا علم کړی و، ته عالم وې، په تا د خلکو اعتماد و، خو اسرائیلو زما د سر نه لوپټه خوا کړه، اسرائیلو ما پسې خندا وکړه، اسرائیلو قرآن پسې خندا وکړه، اسرائیلو پیغمبر پسې خندا وکړه. ته د بېغمۍ په خوب باندې ودوې، تا خپلې مزې چرچې کولې، تا له جړا درنه راغله. د الله په دربار کې څه وایي هغه فلسطینۍ خور ته، هغې مسلمانې خور ته څه وایي؟ ځوانانو اسلام پسې خلک ملنډې کوي، قسم دی بس د قرآن پسې خلک ملنډې کوي، بس دی ما دپاره تا شرم بس دی، ما له دا پیغور بس دی چې زما په بیت المقدس باندې، زما په جنتي ځمکه باندې، زما په قبله باندې هغه ناپاک قدمونه لګېږي، هغه پلید قدمونه لګېږي چې زما مشرانو دا خوار او ذلیل ویستل، دا یې رسوا ویستل. زه جړه او فریاد کوم د خپلې مسلمانې خور د لوپټې دپاره، د خپلې مسلمانې خور د عزت دپاره، د دې قرآن د عزت او د وقار دپاره، د پیغمبر د عزت او د وقار دپاره چا ته لاړ شم ورته جړه وکړمه چې بیت المقدس باندې مې اور بلیږي، په قرآن مې اور بلیږي. ځوانان راپاڅېږي، قرآن ګټو، خپله قبله ګټو. د دې زندګۍ مې هېڅ ارمان نشته والله، د دې زندګۍ مې هېڅ خوند نشته الله چې زما د خور په سر لوپټه نشته دی، زما قرآن محفوظ نه دی، زما قبله محفوظه نه ده، زما د خدای قانون محفوظ نه دی. زه په داسې ژوند څه وکړمه؟ زه په داسې زندګۍ څه وکړمه؟ زه په داسې عبادت څه وکړمه؟ زه په داسې سجدو څه وکړمه؟ ما له په میدان کې ودرېدل پکار دي، خو افسوس دی چې یوازې ما، افسوس دی تنې تنها یمه، افسوس دی ملګري نه لرمه، افسوس دی ځوانان نه لرمه. او د ټیک ټاک په نشه کې مه ځوانانو، او د فیسبوک په نشه کې مه ځوانانو، او د بېغمۍ په خوبو د ځوانانو. زه نو څنګه پوه کړمه یاره، څنګه مو راپاڅومه، څنګه جذبه دله درکړمه، څنګه ایمان دله درکړمه چې بیت المقدس راته اواز کې په چغو باندې جاړي، بیت المقدس راته اواز کې په سلګو باندې جاړي، بیت المقدس چغې د ایوبي ایوبي وایي. قسم دی راته پیغور دی، قسم دی راته شرم دی. هغه یو څو لکه کسان دي او موږ دومره ډېر مسلمانان یو بیت المقدس هم آزاد نه کړو، یو بیت المقدس هم ونیو، یو بیت المقدس هم اسرائیل ونه شړل. او عالمه تا د خپل مشر په سر باندې جنګ کړی دی، تا د خپل مشر په سر باندې بل ته کنځلې وکړې، هغه دې د اسلام نه بار کړو، خو ستا اواز د بیت المقدس دپاره ولې اوچت نه دی؟ ستا اواز د بیت المقدس دپاره ولې نه راځي؟ د خپل مشر په سر باندې جنګ کې، د بیت المقدس په سر باندې جنګ نه کې، د خپل مشر په سر باندې بل ته کنځلې کې، د بیت المقدس په سر نه راپاڅېږي، د خپل مشر په سر باندې
بل سړی کافر کې هغه د اسلام نه وباسي هغه کافر کې خو هغه بیت المقدس چې اسرائیل نیولی دی ته راته ووایه تا څه کردار کړی دی ته راته ووایه تا څه کړي او علماو راځئ چې خپل منځني اختلافاتو نه تېر شو راځئ چې یهودیانو سره مقابله وکړو راځئ چې عیسیانو سره مقابله وکړو راځئ چې کافرانو سره مقابله وکړو هغه چا سره مقابله پکار ده چې قرآن بې عزتي کوي د پیغمبر بې عزتي بې حرمتي کوي د پیغمبر پسې ملنډې کوي د قرآن پسې ملنډې کوي د خور د سر نه لوپټله واغېستله هغې تا پورې خنداګانې کوي د هغې په لاس کې ستا د خور ویښتان دي ته چې نن دې دپاره جنګ نه کې عالمه ستا ژبه چې دې دپاره نه غولاوېږي بیا دې دا ژبه ګونګی شه بیا دې دا ژبه بنده شه چې بیت المقدس دپاره اواز نشي کولی